د افغان حکومت او طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو د پیل وخت د بندیانو د تبادلې په تکمیلیدو ښودل شوی و. شاوخوا 3 ورځې کېږي چې د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه شوې، خو لا هم د بین الافغاني خبرو د پیل نیټه ګونګه پاتې ده. شنونکي وایي د هیواد مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل کېږي چې بین الافغاني خبرې له ځنډ سره مخ شي. د ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ لا مسایل نه دي نهایي سوي، اختلافات یې روزانه موږ وینو او هغه لوري ته په قطر کې خپل همدا مذاکراتي ټیم کې تغییر او تبدیل شاهدان یو، نو دغه تغییر او تبدیل ته په کتو خامخا ځان پکې رامنځته کېږي. کور دننه هم تر اوسه د غني او عبدالله ترمنځ چې کومې لانجې روانې دا خپله د دغه مذاکراتو د تعویق او تاخیر سبب ګرځي. بل لور ته یو شمیر بیا د بین الافغاني خبرو د نه پیل لامل د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنه یادوي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزي وویل د افغان سولې پروسې پر وړاندې خنډونه ګاونډیان ایجادوي ترڅو په دې پروسه کې د امتیازاتو خاوندان شي. د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان نه غواړي چې دغه مرحلې نه دغه خبرې اترې په دومره اسانۍ سره مخکې لاړ شي او د امتیازګرۍ لپاره ډېر کوششونه کوي. همدارنګه ایران تاسې وګورئ تېره میاشت ځینې راکېټونه راوتوغول په بزشان بیس باندې. دا په دې معنا ده چې هغه توافق پاڼه چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ لاسلیک سوې ده په نحوې هغه نقض کړي او یا وښیي چې د طالبانو نقض کړه، چې په مجموع کې دا ځینې خنډونه دي. د بین الافغاني مذاکراتو د پیل موضوع په تړاو مو د مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوځون سره خبرې وکړې. خوځون وایي دوی بین الافغاني خبرو ته چمتو دي او د مذاکراتو پر وړاندې خنډ او ځنډ د طالبانو له لوري کیږي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی هیئت کاملا مذاکراتو ته چمتو دی. د بندیانو مسله حل شوې ده، هیڅ نوع بهانه او خنډ د مذاکراتو د ځنډېدو لپاره نشته. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شوي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. تمه موده ده چې طالبان هر څه زر د شوي توافق له مخې حاضر شي ترڅو بین الافغاني مذاکرات شروع شي. په همدې حال کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی ترڅو د افغان سولې د خبرو ژر پیلېدو په برخه کې مرسته وکړي. تیر ماښام د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د طالبانو مذاکراتي ټیم غړي اعلان کړ. مجاهد په ټویټر کې لیکلي مولوي عبدالحکیم د مذاکراتي ټیم مشر او شیر محمد عباس ستانکزی د یاد ټیم مرستیال په توګه ټاکل شوي. مجاهد په ټویټر کې دا هم لیکلي چې محمد نعیم وردک د طالبانو سیاسي دفتر ویان په توګه ټاکل شوی. خو له دې هر څه سره سره بیا هم لا معلومه نه ده چې بین الافغاني خبرې کله پیلېږي. عبدالواسع پوپلزی، رویداد نیوز، کابل.